سلامونه نیکې هیلې او پیرزوینې مو ومنئ. د پاتې شه باران د ناول قدرمنو اوریدونکو د همدې ناول د دوهمې برخې اوریدلو ته مو زه لالهان هرکلی کومه. زمرکه له دې فلسفو به تیر شو، غور به وکړو چې اوس څه کول پکار دی. په مسکا یې راته وویل سمه خبره دې وکړه، له دې ځایه پښې ویستل پکار دی. زما هم خوښ نه شو، منحوس غوندې ځای دی. ما او تا پکې ډزې وکړې خو زه خیر بلا وه او برکت یې نه و، هوایي ډزې وې. زمرک خبرې کولې چې ناڅاپه یې له خولې ووتل وزرې خو نه لرو چې والوځو او د ټولو هسکو غرونو ننداره وکړو، خو پښې لرو چې زه د غره سر ته وخیژو. دا سیند به له هسکه ځایه خامخا یو داسې سپین ښامار ښکاري چې له ډېره جنونه به یې خوله ځګونه کوي. خو زه وایم چې د ښامار په ځای د چندڼو نغمې واورو. غوږ شه، د پورې غاړې نه د رباب آواز راځي. مطرب خپل فریاد ته څومره ښکلې د نغمې جامې اغوستي. ځه چې نن له دې قلندرانه بانډار نه فیض واخلو. ښه چې راتلونو له حجرې مې رباب رااخیسته منه دې کړم او اوس دې د نغمو ځنځیرونه زړه راکاږي. د ټوکې په انداز مې ورته وویل ته مې ځکه د رباب له راوړلو ایثار کړي چې دروند نشي. زه خبر وم چې په سوات کې ربابونه ډیر دي، ساړه مو کنګل کوي. ځه چې ورځو. زمرک راته وویل که ورځو هم خو څه حل به یې راوباسو. زمرکه د رحمان بابا دیوان خو را سره نشته چې په پال پریکړه وکړو. نور ستاسو خوښه. د ګوتو ښکیل را سره کوي او که شیر و خط ولو. ځواب یې راکړ ناشنا، یو کاڼی را واخله او د هغه کمره بیخ کې د ولاړو اوبو بنځ ته یې وله. که څپې تر کمره ورسېدې ستا او که نه زما خبره به منې. ما هم کاڼی را واخیست او اوبو ته مې وویش. ښه و، څپو یې کمره ته خوله ورکړه. زمرک نه بل جواز درلود او نه ځواب. را سره روان شو، خو بیا هم د خپل شوخ فطرت نه مجبور و. ویلې چل دې وکړ، خو زه خیر دی. ما درته د کاڼي وویل تا د نر زوی هم داسې درغنه را واخیسته چې په عمر به دې نه وجګه کړې. هسې نه نوی درته ویستی وای. په خندا مې ورته وویل نه، زه بیخي روغ رمټ یم. چابک د رباب محفل ته درځه. په دې خبره ما او هغه دواړه په خندا شو او د رباب بانډار ته ورغلو. بانډار ښکلی و، کلیوال سیلانی و، یو لویه کېږدۍ یې لګولې وه. د رباب او منګي غږ په غرونو کې داسې انعکاس کوو لکه ټول فطرت چې سندره وایي. د کېږدۍ په منځ کې اور بل و او څڼورو زلمو ترې د اتڼ ځنځیر تاو کړی و. حیران خو هغه وخت شوم چې زمرک رباب په غېږ کې ونیو او یو ځل بیا له سره یې د سوات غرونه له نغمې وپنځول. بنډار پای ته ورسید. د هوټل پر لور رهي شو. زمرک ته مې وویل اشنا هره ورځ به دې رباب کاوه. نه مې ومنله چې په زړه کې د جوش او په ګوتو کې دې کوډې دي. زړه خو مې غواړي چې پس له ننه دې ادم خان وبولم. نه اشنا ډیر پام به کوې. زه د وخت له درخانیو ویریږم، بلکې سخت ویریږم. همدا خپل نوم زمرک مې په سر سترګو قبول دی او منظور دی. ښه ما ته به رباب را زده کړې، هو خو هله چې درخانۍ پیدا کړې. بس داسې وګڼه چې در مې موندلی او خانۍ ته لا ورځې پاته دي. مطلب دا چې د رباب تنه دې موندلې خو تارونه ورخېژولې پاته دي. خو ګوره کله چې ما د خیال جان استاد نه رباب زده کول پیل کړي وو، ګوله مې ورته ایښې وه، په داسې حال کې چې درخانۍ مې هم نه درلوده. ته خو یې درخانۍ لپاره زده کوې، په ګوله کار نه کېږي. د شاتو بوتل به راته راوړې، بنده ته منظوره ده. ښه اوس دا راته ووایه چې درخانۍ بیبي دې چېرته ده؟ دا به درته ووایم خو هله چې رباب را زده کړې. زمرک مسکی شو، ویلې ځه دا د انتظار غر به هم پر اوږو واخلم. پوره استاد یې، مجبور یم چې اوس ژر تر ژره درته رباب در زده کړم. دا کار خو در په غاړه دی. خو ځه چې اوس هوټل ته ځو. د هوټل کوټې ته چې ورننوتو، زمرک په خپل کټ وغځېده او ما تلویزیون روښانه کړ. ایله مې ورسره پام اوښتی و چې زمرک په کټ کې اړخ بدل کړ او راغږ یې کړ غزنه وغزنه. ځواب مې ورکړ ها
بیا دې څه په زړه راوګرځېدل؟ هسې ما ویل چې خوشحال بابا پیژنې او که نه؟ هو څه ناڅه خو یې پیژنمه، خو دلته د خان موصوف یادولو ته څه اړتیا وه؟ اړتیا دا ده چې دا مهال زه او ته دواړه په سوات کې یو او خان بابا د دې سیمې په اړه د سواتنامې په نامه منظوم کتاب لیکلی دی. یو دوه بیته یې راته یاد دي: تر کابل نه یې هوا د اوړي ښه ده، د کابل هوا ترخه ده د خوږه ده، په هوا کې د کشمیر په آب و رنګ دی، حیف دا چې کشمیر ارت دی سوات تنګ دی. زړګیه، زه چې لومړی ځل سوات ته راتلم د پښتو له ښوونکي مې سواتنامه اخیستې وه او د هغه وخت له سواته مې ځان خبر کړی و. پاتې شوه دا خبره چې خوشحال بابا د سوات او کشمیر ترمنځ ورته والی لیده. نو ما خو کشمیر نه دی لیدلی، خو چې خوشحال بابا وایي خامخا به همداسې وي. ته یې منه، خو زه د خوشحال بابا په جغرافیه پوهنه شک لرم، نه منم چې د سوات هوا دې تر کابله خوږه وي. ګوره ګیله من کېږه ما، 4 موسمه دي. خوشحال بابا وایي چې په وړي کې د سوات هوا د کابل له هوا خوږه وي، معنا دا چې په نورو موسمونو کې د کابل هوا په شاتو لړلې وي. په دې خبرو زه او زمرک دواړه په خندا شو او بیا مو سره پریکړه وکړه چې د جغرافیې پوهنې په اړوند به همدې خبرو بحث پای ته ورسوو او د خوب جزیرې ته د تللو هڅه وکړو. خو داسې نه شو کېدای. د جغرافیې په اړه دومره ډیرو خبرو ټولګی د جغرافیې ساعت څانګه او د هغې په ترڅ کاته را یاد کړي وو. زمرک ویده شو، خو زما به د څو شیبو لپاره یې لاس سترګې ورتلې. سهار شو او غرنیو مرغانو په خپلو نغمو سره د لمر د لومړیو وړانګو هرکلی وکړ. موږ چای وڅښو، د هوټل د پیسو بیل مو ورکړ، بکسونه مو اوږو ته کړل او د پېښور د موټرو اډې ته روان شو. پر لاره مو د شنو غرونو، سیند، مرغانو، ځناورو، سیلانیانو او غرنیو وګړیو ننداره کوله. د واورین سوات د غرونو څوکې داسې برېښېدې لکه چې پیغلو ځانونه د سپینو زرو پریمانه ګاڼو پسلولې وي. یو ځای موټر ودرېده، ماشومانو رامنډې کړې، د دنداسې ګېډۍ یې پلورلې. زمرک راته وویل عجیبه ده، خلک دلته د مزو لپاره راځي خو خپل اوسېدونکي په بده ورځ دي، تر دې چې واړه ماشومان یې په دې کنګل واورین چاپېریال کې موټرو پسې د دنداسې ګېډۍ ځغلوي. اخر ولې؟ ورته ومې ویل ستا د ولې ځواب ښایي د ماضي د حافظې په کوم ګوټ کې خوندي وي، خو زما په خیال دلته غرونه دي، د کر وړ ځمکې لږ دي، له ښاره لرې دي چې سړی سهار مزدوري پسې وځي، ماښام راشي، غر د حکومت تر ولکې لاندې دی، خو که خلکو ته وسپارل شي ژر به سپېره شي. زمرک پوښتنه وکړه حکومت هیڅ نشي کولای؟ ولې نه؟ خو که دلته کارخانې راشي، ښار راشي، فطري او ځنګلي ښکلا له منځه ځي. د سیلانیانو د زړه راښکون لپاره دا خلک همداسې وروسته پاتې ساتل شوي. دا خلک داسې مثال لري لکه چې په واورو کې وچ شوي وي او د نړۍ د خلکو لپاره ترې موزیم جوړ شوی وي. بله بیلګه یې نورستان او له غرونو بله غاړه د چترال کافرستان دی. امیر عبدالرحمن خان د خپلې واکمنۍ په کلونو کې نورستانیان مسلمانان کړل، خو بل پلو کافرستان په زاړه بڼه له خپلو کفري دودونو سره د نړۍ د نندارې لپاره موجود دی. زمرک پوښتنه وکړه دا ښه کار دی او که بد؟ ما ورته وویل د کافرستان ساتل د یوې مغربي لرغون پیژندونکي په اند ښه کار دی، خو مسلمان مبلغ به یې خامخا غندنه کوي. زمرک وخندل ته هم عجیبه استدلال کوي، غوڅه خبره نه کوي چې دا څیز ښه دی او که بد. رښتیا هم همداسې ښکاري، د اشیاو ارزښت نسبي دی، یو څیز له یوې زاویې ښه او له بلې بد کیدای شي. له دې خبرو وروسته خاموش شو. نه پوهیږم چې زمرک د خیال په کومه جزیره کې و، خو زما د ذهن محور څانګه وه. تادی مې وه چې کله به بیا د څانګې سترګې ګورم. پېښور ته راورسېدم، خپل سامان را سره و او څه ناڅه غرني سوغاتونه مو هم اخیستي وو. بار دروند برېښېدو، ګاډی مو ونیو. د زمرک دوی کور پر لار و. اول هغه کوز شو او بیا څو شېبې وروسته زه خپل کاله ته ورسېدم. د رخصتۍ 2 ورځې پاتې وې، هغه هم په انتظار تېرې شوې او لیسې ته ولاړم. د پاتیشه باران د ناول قدرمنو اوریدونکو، دا چې نور به څه پیښیږي د پاتیشه باران د ناول په 3مه برخه کې اورو.